السلام علیکم ملګرو، ښاد اوسئ، اباد اوسئ، تحیات څو کالمو نصیب شه. دا یو غزل در سره شریکومه، تمه لرمه چې تاسو پرې پوهه شئ انشاءالله. غزل دی چې درد مې وهي چغې هغه مې تماشو ته ناست دی. درد مې وهي چغې هغه مې تماشو ته ناست دی، لوبه کوي خپله او خواته مې سلګو ته ناست دی، او زما یې لاس ګریوان ته نه رسي بې وسه یمه. زما یې لاس ګریوان ته نه رسي بې وسه یمه، هغه زما د امنیت کور سوځېدو ته ناست دی، او څومره خودسره او بدرنګ اناپرست سوچ لري. څومره خودسره او بدرنګ اناپرست سوچ لري، هغه زما د پاکې وینې تویېدو ته ناست دی، او زما د کور واکمن زما د کور وګړي وژني. زما د کور واکمن زما د کور وګړي وژني، په رڼا ورځ زما د کور ور ماتېدو ته ناست دی، او ما د ټوپک کرکه کوله اوس ټوپک را اخلم. ما د ټوپک کرکه کوله اوس ټوپک را اخلم، ځکه بچی مې په بارودو کې لوګو ته ناست دی، او دا خرڅې کړي یې زما د قام حلالې وینې. دا خرڅې کړي یې زما د قام حلالې وینې، دا په بنګلو کې شراب خور چې رڼایو ته ناست دی، او پښتنو خپله پښتونخوا خپل شخصیت وګټئ. پښتنو خپله پښتونخوا خپل شخصیت وګټئ. دشمن راغلی دی زمونږ په دروازو کې ناست دی، او آخري شعر دی چې دریاب د دې تضاد جواب غواړم تپوس کومه. دریاب د دې تضاد جواب غواړم تپوس کومه، ستا بچی ګل ته ناست زما ولې لمبو ته ناست دی. ستا بچی ګل ته ناست زما ولې لمبو ته ناست دی. ډېره ډېره مننه، ښاد او آباد اوسئ.